بسم الله الرحمن الرحیم. د کعبې د ړنګولو شوم پلان د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش نه څو ورځې وړاندې د فیلو علاوه د لښکر لخوا نیول شوی و. دا چې د دغه لښکر هدف څه و او ولې یې غوښتل چې کعبه ړنګه کړي، انجام یې څه شو، په دې ویډیو کې غواړو بحث پرې وکړو. تر پایه مو ملتیا وکړئ. دا واقعه داسې وه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش نه څه موده مخکې حبشو په یمن حمله کړې وه او د یمن حکومت د حبشو په لاس کې و. دوی په خپل ګمان سره دا غوښتل چې یمن تجارتي مرکز جوړ کړي او د کعبې نه خلک واړوي او یمن ته یې متوجه کړي. نو د دې دپاره دوی یوه ډېره ښکلې کلیسا جوړه کړه او په دې کلیسا کې رنګارنګ کاڼي او غمي ولګول. نوم یې ورته قلیس کېښود. دوی د وخت تر ټولو ښایسته کلیسا د دې دپاره جوړه کړې وه چې د کعبې مقابله پرې وکړي او خلک جذب کړي. خو کله چې د قریشو د بنو کنانه قبیلې نه یو کس دا خبر واورېد چې د کعبې په مقابل کې کلیسا جوړه شوې او دلته نږدې غواړي د کعبې مقابله پرې وکړي، نو دی لاړ او په کلیسا کې میلمه شو. کله چې د کلیسا مشران او راهبان د شپې لخوا خپلو کورونو ته لاړل او دته فرصت پیدا شو، نو د کلیسا د بې عزتۍ لپاره په کلیسا کې ډک او دسماته یې وکړ او بیا یې دغه ګندګي راواخیسته او د کلیسا په دیوالونو یې ور وشیندله، د دې دپاره چې د کعبې په مقابله کې په یوځي جوړېدلو باندې دته ډېر قهر ورغلی و او په هماغه شپه کې وتښتېد او خپل قوم ته راغی. د سهار کېدو سره د کلیسا مشران او عبادت کوونکي راغلل تر څو کلیسا کې خپل عبادت پر ځای کړي. د راتګ سره دوی د کلیسا ډېر بدرنګه حالت ولید. نو څنګه چې د عربو او د یمن خلکو قبایلي نظام و، نو دوی میلمه پیژانده. دغه خبر یې د حبشو لخوا د یمن والي ابرهه ته ورساو. ابرهه چې لا د مخه د کعبې سره د عرب و عجم د مینې نه غمګین و، دا ځل یې غم په غوسه بدل شو او قسم یې وکړ چې زه به دا کعبه ورانوم. د دې دپاره یې خپل د حبشو د مشر نجاشي نه اجازه وغوښته. نجاشي هم ورته په ډېر بېرحمۍ اجازه ورکړه او یو قوي فیل یې ورته ولېږه چې دا به د کعبې په ورانولو کې ورسره مرسته وکړي. ابرهه 80,000 لښکر تیار کړ، 14 پیلانه یې واخیستل او د کعبې د ورانولو پلان یې ونیو. دغه پلان په ډېر تیزۍ سره ونیول شو. د کعبې طرف ته یې حرکت وکړ. دا چې عربو قبایلي نظام درلود او ټولې قبیلې د ابراهیم علیه السلام د دین پیروان ول، نو د کعبې نه دفاع یې ځان باندې فرض وګڼله. زیاتره قبیلې مقابلې ته آماده شوې. لښکر مکې معظمې طرف ته خوځېدلی و. لاره کې یوه قبیله چې خثعم نومېده غوښتل یې چې مقابله وکړي او دا لښکر مکې طرف ته پرېنږدي، خو شکست یې وخوړ. په لاره کې بله قبیله چې خدعه قبیله نومېده هغې هم د مقاومت کوشش وکړ او غوښتل یې د کعبې طرف نه د دې لښکر مخه واړوي، خو هغوی هم شکست وخوړ. په لاره کې بله قبیله چې د مکې معظمې او د یمن ترمنځ پرته وه د ثقیف قبیله وه. دا خلک په طایف کې آباد ول. د دې قبیلې مشران د ابرهه مخې ته راغلل او ابرهه ته یې وویل تاسې چې زموږ سره جګړه نه کوئ او زموږ لوی بوت چې لات نومېده دا نه ماتوئ او د سره غرض نه لرئ، نو موږ هم پر تاسې کار نه لرو، بلکې موږ تاسو ته یو کس درکوو چې تاسو ته به د مکې لاره وښایي. نو د دې سره ابرهه چې د کعبې د ورانولو نیت یې درلود، د نورو قبیلو سره یې د جګړې کوشش نه کاوه. د دوی هدف صرف د کعبې ورانول و. دوی منا ته ورسېدل او په وادي محصر کې پړاو واچو. مکې معظمې ته یې ځینې کسان ولېږل چې د مکې والاو مالونه، اوښان او ګډې بزې راټولې کړي او دې لښکر ته یې راوړي. کله چې عسکر لاړل او د مکې والاو ګډې بزې او اوښان یې راټول کړل او لښکر ته یې راوړ، د ده نه وروسته یې مکې ته یو کس ولېږه چې حناته نومېده. حناته ته یې وویل لاړ شه او د مکې د خلکو احوال راته راوړه. د مشر نه یې پوښتنه وکړه چې جنګ کوي که نه.
که چېرته جنګ کوي نو ماته احوال راکه، او که چېرته جنګ یې نه غوښته نو د دوی مشر ته ووایه چې ماته راشي، زه ورسره خبرې لرم. کله چې حناته مکې ته ورسید د قریشو نه یې پوښتنه وکړه ستاسو مشر څوک دی؟ قریشو ورته عبدالمطلب وښود. عبدالمطلب نه یې پوښتنه وکړه آیا ته جنګ ته آماده یې؟ یعنې موږ سره جنګ کوي؟ هغه ورته ویل چې نه، د مکې دا ضعیف خلک د 15,000 وسلوال پوځ سره جګړه نشي کولی، نو موږ عاجز یو د دې نه. ویل چې جګړه نه کوئ نو زموږ مشر او بادشاه ته غواړي. دغه وخت کې د قریشو مشر عبدالمطلب د نبي علیه السلام نیکه و. دا ابرهه ته راغی. ابرهه د عبدالمطلب د قد، ښایست، مخ او اندام نه ډېر زیات متاثره شو. ابرهه په عربي نه پوهېده، نو د یو ترجمان په واسطه یې د عبدالمطلب سره خبرې پیل کړې. عبدالمطلب نه یې غوښتنه وکړه تاسې څه غوښتنه لرئ؟ زما 200 اوښان ستا عسکرو راوستي دي او زه د هغه مطالبه کوم. ابرهه چې کله دا خبر واورېد نو د ترجمان په واسطه یې عبدالمطلب ته داسې ځواب ورکړ چې کله ما ته ولیدلې نو ډېر اوچت سړی راته ښکاره شوې، ته خو د مشرۍ لایق هم نه یې، ځکه چې زه راغلی یم او ستاسې د عزت ځای چې تاسې ورته ډېر د قدر او عزت په سترګه ګورئ هغه تاسو ته ورانوم، او ته راغلی د 200 اوښانو مطالبه ما نه کوې. نو عبدالمطلب دې وخت کې وویل زه د دې اوښانو مالک یم. هغه کعبه چې ته یې ورانولو پسې راغلی هغه ځان ته یو بیل مالک او رب لري، هغه به د دې حفاظت تا نه کوي. ابرهه چې ډېر په غوسه و ویل چې زه دا کعبه ورانوم او هیڅوک یې مانه نشي بچ کولی. ابرهه امر وکړ چې د عبدالمطلب 200 اوښان باید ده ته ورکړل شي. عبدالمطلب چې بیرته د قریشو خواته ورغی هغوی ته یې وویل چې ټول ووځئ او د غرونو سرونو ته لاړ شئ تر څو د حبشو بد اخلاقي تاسو ته ضرر در نه کړي، او خپله کعبې ته متوجه شو. او الله رب العالمین نه سوالونه وکړه. دا او ورسره ملګري یې د دعا کول نه وروسته د غرونو سرونو ته لاړ او په دې انتظار ول چې اوس به ابرهه راځي او دا کعبه به نړوي. ابرهه په دې وخت کې د فیل ساتونکو ته امر وکړ چې حرکت وکوئ او زو کعبه ړنګوو. نو هر څه کوششونه چې د فیل ساتونکو وکړل فیل نه اوچتېده او کعبې طرف ته نه راته. په دې وخت کې چې کله دوی د شام طرف ته د فیل مخ کاوه نو فیل به حرکت کاوه، یا به یمن طرف ته ورته مخ واړه نو فیل به پاسېد او حرکت به یې وکړ. خو چې د فیل مخ به یې د کعبې طرف ته وکړ نو فیل به سملاست او نه به ته. دا خلک تر دې حده پورې په تنګ شول چې تبر یې راواغېست او دا فیل یې په دې سر پرې وواهه تر څو فیل راوچت شي او حرکت وکړي. او متعجب ول دوی چې ولې دا حرکت نه کوي، ولې د خپل عادت خلاف کوي. دوی په همدې کشمکش کې ول چې د سمندر د طرف نه الله رب العالمین ځینې مرغان راوچت کړل چې دا په قرآن کې ورته ابابیل ویل شوي. دغه مرغانو 3 کاڼي یا تیږې ځان سره درلودې. دوی راغلل او په دې عسکرو یې بمبار شروع او دغه تیږې په دې عسکرو باندې ورولې. کله به چې یو عسکر په دې تیږه په سر باندې ولګېد دا تیږه به لاندې ترې نوته او داسې به شو لکه سوځېدلې چې وي، داسې به شو لکه د اوسنۍ د زمانې مطابق چې کیمیاوي مواد په دې تیږو کې استعمال شوي. دې کې یو افراد تفرید جوړ شو او دا عسکر زیاتره یې د همدې تیږو له لاسه چې په قرآن کریم کې ورته ترمیهم بحجارة من سجیل ویل شوی، ځینې د غرونو نه او د غونډیو نه
په خویدو او په غورځېدو باندې ووژل شول او هلاک شل، او ځینې یې د مرغانو په واسطه د بمبارۍ په وجه ووژل شول. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تضلیل وارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم بحجارة من سجیل فجعلهم كعصف مأکول. الله په قرآن کې د دې خلکو تعبیر داسې کوي، دغه خلک د عذاب نه وروسته په داسې شکل پراته وو لکه څاروي چې ګیا خوري، نیم یې تر پښو لاندې او نیم یې په بد حالت کې پراته وو. عموما دا خلک لنډه دا چې هر هغه څوک چې د الله د شاعرو سره په ټکر کې شي انجام یې دا او د ده نه ډېر بدتر کېږي. دا خو د دوی دپاره د دنیا عذاب و، د آخرت عذابي نور الله پوهیږي او کاري. دا وه زموږ نننۍ ویډیو. تر بلې ویډیو او بلې موضوع د الله په امان. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.